إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پہ مینہ بانی ہوا ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك. بإخلاص درود الشريف ہوئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. ډیر محترم مکرم عزت مآب جناب محترم نعمت اللہ سے فرزند ارجمن الحاج الحرمین شریفین پیر محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم. 400 پڑھان او ډیرو غیرتمندو پښتنو ننګیالو مشرانو نوجوانانو د الله جل جلاله بندگانو د سرور کونین تاجدار حرم امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم. مبارک و امتیانو لرینا نزدینا راتلون کی درنو قدردانانو اللہ جل جلالہ وعم نواله وعز اسمه ولا إله غيره. سرزما دا دوانو جہانو خوشحالے کامیابے آو کامرانے نصیب کا آمین. آمین. گلن مونگ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک شان مبارکہ آغا شورو کڑی دیو لگیو چکل دا نبی علیہ السلام عمر مبارک 15 اشکالو تورسی. پا بیت اللہ شریف مبارک کی کہ میزاب رحمت وے کہ حجر اسود وے حتیم مبارک ملتزم مبارک میزاب رحمت مبارک رکن یمنی مبارک مطاب مبارک دا طواف زے او یاد صفو دا مروا دا ٹول شاعر اللہی ابی زمزم چینا او بیا دا ابی زمزم دا چینی سرکوی پڑ دے دا بیت اللہ شریف خواہ کی یو جنگلہ دا دا پیتلو شیشی پکی لگی دلی دی او پا دغ شیشو کے غالباً سا
یاره یا با یو گزی یا با دو گزا یو غټه برجې غوندې جوړه ده د هغې د پاسه یو شوکیس جوړ دی گیر چاپیره په دغه شوکیس کې شیشې لګېدلې دي او په شیشو کې دننه یو کاڼی پروت دی او په هغه کاڼي کې دوه قدمونه پړقار کوي چې هغه قدمونه د حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام دغه مبارک زین دی په مقام ابراهیم مبارک کې دا کاڼي چې دی دا ډېر مبارک کاڼي دی دا دونه مبارک کاڼي دي چې دا په څه کې استعمال شوی او دا چا راوړی او دی ولې راوړه او د څه کار کړی دی دا د کمال څه دی چې شیشو ته وخته او بیا په شوکیس کې په حرم کې بند دی عاشقان ورځي او د دې دیدارونه کوي سلامونه کوي ګلونو دا روایتونه معلومیږي چې دا کاڼي مبارک چې دی په مقام ابراهیم مبارک کې دی د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام چې د بیت الله شریف بنیادونه کلا دی اخودل او الله ورتوی چې شابه دا خدمتو کې دی دا دیوالونه روچت کا نو چې کله دار او چتول نو دغه دیوالونو نبرا د قوازی ضرورتو د شډلو ضرورتو د پړو ضرورتو بتی په تړل مقصدو نو دغل ته بتی کم زیوی شډل کم زیوی ټیکدار سے پکې د سامانونو پکې کم زیو دا الله نظام دی اوس په ابراهیم علیه السلام دا دیوالونه بره خیجی نو په سبه خیجی نو جبریل امین علیه السلام ورله دا کاڼي راوړه دا کلکو کنه سختو نرمو چې کوم وخت کې پې راویړه وی اے ابراهیم علیه السلام مبارکه په دې کاڼو باندې دواړه قدمونه ورکیده نو چې کله پې ورکیدي قدم مبارک نو چې کله پې دې مبارک قدمونه دواړه کیښه نو موم او ریخم شو نو ابراهیم علیه السلام پکې د دې د خپې مبارکې خښې شوې وی جبریل علیه السلام په دې سوکما ورته وایي ته د الله کور جوړې دا به د شډلو د قوازی کار در سره کوي الله چې غواړي د چا نه کار اخلي کاڼي نم الله کار اخلي د الله په کور کې چې د چا نه خدای کار اخلي چاله خدای پیسې ورکړي پیسې په جومات لګي په مدرسه لګي په خانقاه لګي په لار لګي په غریبانانو لګي په فقیرانو لګي په محتاجو لګي په یتیمانانو لګي په یسیرانو لګي حتی چې د الله او د نبی په عشق مصطفی لګي دا بهترین مال دا د الله چې سو خوښ نو دا کار پې کوي عرب پتی بئی کرب پتی بئی خو هغه باندې خدای د نیکی کار نه کوي الا ماشاء الله مالدار دا سشته چغي جمعهتون جوړي چاته غم نه هغه وی بس پیګه خدای پیګه غوځله خدای د نظر لپاره جوړو الله دې نصیب کی ښا ابراهیم خلیل الله علیه السلام مبارک قدمونه کیخه نو چې کله کیخه نو چې دی مبارک بکله دا بنیاد چتاو نو دا کاڼي مبارک بم ور سره اوچته دې کاڼي په تعمیر کې د ابراهیم خلیل الله علیه السلام مبارک آغا مبارک نقش ژوندې کړی ده زما دې خبرو ته سوچو کې دې کې داشنا نقطې پرتی تاسو ذهن به سره ډېر خوشاله شي زه د شعر الله خبره کوم بعد کسان داسې الفاظ ته د شرکی الفاظ وي
او الله پاک ورته کوم الفاظ وایي دا دونو تبرکات او قدمونه دي د ابراهیم خلیل الله علیه الصلاۃ والسلام دون لوی شان ورله الله پاک ور کړی دی چې کله به دا دیوالو چته ده بس ناګنه دا کانه بم پخپلو چته ده چې کله به ابراهیم علیه السلام را کوزید نو دا کانه بم لاندې پزمکه د جیک پشان کې ناست دا د الله نظام دی او بعضی علماء کرام فرمایي چې دا قدمونه چې په مقام ابراهیم کې په دې کانی راغلي دي کنه نو تفسیر مظهری قای ثناء الله فانی پتی رحمت الله علیه مبارک ہوئی و اسماعیل علیہ السلام د جرحم قبیله کې اسماعیل علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام ورلا وادو نو چې وادي ورلو کنه اسماعیل علیہ السلام کور نه بار تلو ابراهیم علیہ السلام ملمش شکور تراغی السلام علیکم تدا سکت وعلیکم السلام ورتوی بی بی ابراہیم علیہ السلام ما سرور خان ما بابا نے دا ابراہیم علیہ السلام نم خیستو لگی دا سبحان اللہ ہوئی تاسوی جلو دا میں خیل رستو دا سبحان اللہ رو رو خمزا مزا میں گرمی گو کنا او دی خور وقت گرمی کنا او زمخ پلم گرم سڑی خوخی گرم سڑی مقصد داری چی ذکر لا تزرزر کئی نو دا سڑی زما خوخی او دا خدای خوخت که خوخی ندی جواب را ندی دا خدایم خوخت دی جواب را ندی دا خدایم خوخت دا قسیزم ویم چی دا خدای خوخ شی سارا زما خدایم سارا زما دا اللہ خوخ کا دا نبیم اللہ خوخ کا دا قرآنم اللہ خوخ کا ورتوی بی بیز ابراہیم علیہ السلام ما ورتوی قربان ما تا پتہ لگی گی چی اسماعیل علیہ السلام مبارک استا بچی دے ابراہیم علیہ السلام مبارک ورتوی بی بی حالا سنگ تیری گی روزش بھی سنگ سبا کی گی ورتوی ابراہیم علیہ السلام دیر پا خفگان تیری گی دیر پا تکلیفنو تیری گی جبے دا اللہ پا شکر لوندنوا جبے دا اللہ پا سلوندنوا پا شکر ایسا بچانا تب اللہ کا سنگے شکر کرنا پیدا بکی احسانات دا خدا یاد کا چڑیر دی کرنا تکلیفوں نہ دیر دی احسانات بڑی دا احسان نہ یاد شکر اور چلک تکلیف نہ ابراہیم علیہ السلام مبارک ورتوی درست خانم سنگ ندی وتوی قربان دشپی روزی کلنا کل را باندے لگی او ناری تیری گی دی بی بی ابراہیم علیہ السلام مبارک تداسی منوی چیئے ابراہیم علیہ السلام کینا چه قدر دیو کما خواهی داسی الفاظ استعمال کلا ورتوی بی بی چه کل زما بچی راشی اسماعیل علیہ السلام زما سلام ورتو کا پست سلام ورتو ویا چی بچی آئے بچیا بچیا دستا کم دروازه چی دا کور دا دا درشل تنو باسا درشل بدلول پکار دی درشل بدلکا اسماعیل السلام چرائے کور ترا دننش او دا ننداریو کتا بی بی ورطوی سوکراغیلی خون دی وی تسن محسوسے وی پا زما پا سپیمو بانے زما دا بابا جان دا بدل خوشبوئی لگی زما پلار راگلے خلیل اللہ مبارک راگلے دی
وی تاسو نه محسوس کوي چې په دروازه را دننه شو زما په سپېمو باندې هغه خوشبو لګېدا